زما عزتمندو د دې اصلي ودا د الله رب العالمین نافرمانی د محمد صلی الله علیه وسلم نافرمانی من الله او د الله رسول پر خود دې زمونږ استادو مخه ګناهونو طرف ته ده ځکه نن دی عذاب ته وګوره دی سیلاب ته وګوره نن دی بارانونو ته وګوره نن دی بی امنی ته وګوره نن دی د هر یو شی ګرانی ته وګوره دا ولې زما عزتمندو دا زما استاد ګناه هغه اثر دی او ای مسلمانانو ورونو دا د الله رب العالمین سنت طریقه ده چې کله امت ګناهونه شروع کی د الله او د الله د رسول نافرمانی شروع کی دغه امت باندې دغه خلکو دغه قوم باندې الله عذابونه دراولي نن وګوره په پاکستان کې سیلابونه په افغانستان کې سیلابونه او دا بارانونه زما عزتمندو نن چې موت په دې عذابونو کې مبتلا یو دا قسمه عذابونه د دې اصلي وجه زما استاد ګناه او د الله او د الله د رسول نافرمانی ده د دې وجه نه زما عزتمندو مخکنی قومونه چې الله رب العالمین هلاک کړي دي مسلمانانو ورونو کو قوم د نوح علیه السلام دی هغه ولې هلاک شوی ځکه چې هغه د الله او د الله د رسول خبره نه منله ګناهونو کې مبتلا او نو ځکه الله رب العالمین غرق له ډوب کړو وګي د قرنګي لوط علیه السلام د قرنګي قوم د هود علیه السلام عادیان سمودیان دا الله رب العالمین هلاک دي د څه د وجنه د وخت نبی او د الله نافرمانی کړي د نو ځکه الله رب العالمین هلاک او ای مسلمانانو زمون امام محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی اذا ظهرت المعاصي في امتي عمهم الله عز وجل بعذاب من عنده کله چې د امت ښکارا ګناهونه کوي په بازار کې به سود شروعي بازار کې به زنانه ګرځي به حیا به ګرځي ګیره به یو مسلمان خړی د قرنګي بل ګناه به کوي بل به کوي او خلق به ته ګوري او دا به نه کوي چې دا پلان راولږي د خپل بچي د خپل نوڅې د خپل لور د خپل خور دا منه کې د ښکارا ګناه نن موته ګناه وینو او خلق نه منه کوو د الله نبی فرمایلی کله چې داسې حالت راشي نو دې امت باندې به عذاب راځي او دا عذاب به عام وي نن وګوره باران دی سیلاب دی امت مسلمه غیر دی په دې عذابونو کې دا ولې دا امت نافرمانی د الله او د الله د رسول شروع کړي دا ګناهونه شروع کړي ځکه د ګناهونو د وجه نه د عذابونه دا راځي مخکنو امتونو باندې هم د ګناه د وجه نه عذابونه په موت باندې هم د ګناه د وجه نه قسمه عذابونه قسمه زما عزتمند ګناه نافرمانی د الله او د الله د رسول د دې د وجه نه انسان یوازې عذاب نو بلکې د مقرر شوی رزق نه الله محروم کوي نن زما ستا فصلونه د سیلابونه ویوړل باغونه قسمه فصلونه د هلاک او تباہ دا ولې موته نافرمانی د الله او د الله د رسول شروع کړي اے مسلمانانو راځي د محمد صلی الله علیه وسلم طریقه او د صحابه کرامو طریقه دا څو په وخت عذاب کې دا داوا چې کله با عذاب راتللو نو جمعه ته د الله کورونو طرف ته به توجه کوله نن خلکو بل طرف ته به غم دی او د الله نه یې نشته د الله کور ته یې دی ما عزتمندو د الله کورونو ته توجه منځونه دعاګانې چې الله د عذابونه زمونږ نه واړې په کافر یهودو نصارا او هندوانو باندې وراړې هغه خلکو باندې وراړې چې په امت کې تفریقه او دا جداواله کینه او بغض او دا په امت مسلمه کې پیدا کړي هغه خلکو باندې الله مسلمانان تی واړې مسلمانان د دې عذابونو نو وساتي رب العالمین دا عذاب زمونږ د ګناهونو ته وجه نه دی یا الله زمونږ نه واړې یا الله دا امت یا الله دې باندې خپل رحم وکړي یا الله بخنه ته وکړي ټول مسلمانانو ته او د ټول مسلمانانو ناصر او مددگار شي الله والله رب العالمین دې موږ تاسو د هر قسمه عذاب نه دا وساتي